ډېر ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. راغلی وای چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. د موږ تاسو د نن نوی درس په بیا هم په د بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. خپل درس هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نننی نوی درس په څوم درس وي په یاد لرئ؟ 14 درس. آفرین. 14 په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې کارخانګي درکوم. د نن نوی درس د کاف حرف دی. کله چې کاف د الف سره راشي داسې لیکل کیږي او کا تلفظ کیږي. کاف الف کا. دا مکمل کاف دی. مکمل کاف ښي لاس ته مکمل کاف، بیا په منځ کې کاف نیم شوی، لږ څوکه یې غوڅه شوې. ولې غوڅ شوی؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. کاف الف داسې لیکل کیږي او کا تلفظ کیږي. کا. لکه کا په کاسه کې. د کا کلمه په کاسه کې. کاف الف په کاسه کې. کاف الف کا. کا کاسه. کا کاسه. په دې تصویر کې تاسو وګورئ څومره ښکلې کاسه ده. کا کاسه. کا کاسه. ما درته د کاف الف دورا دور په آبي رنګ لیکلی چې تاسو ښه ورته متوجه شئ. او اوس د گاف نوبت دی. کله چې گاف د الف سره راځي داسې لیکل کیږي او گا تلفظ کیږي. دا مکمل گاف دی. ښي لاس ته چې لیکل شوی مکمل گاف دی. دا نیمه گاف دی. لږ څوکه یې غوڅه شوې. د څه دپاره غوڅه شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. گاف الف گا. گاف الف گا. لکه گا د گاڼه په کلمه کې. گاف الف د گاڼه په کلمه. گاڼه تاسو پیایي په تصویر کې وګورئ څومره ښکلي ویښي دي او دستبندونه دي، لښتۍ دي. دې ته ټولو ته یا د غوږوالۍ تاسو ورته وایئ. دې ټولو ته ښکلي ښکلي غمي پکې ایښول شوي. دې ټولو ته موږ تاسو گاڼه وایو. زیورات هم ورته ویل کیږي او گاڼه هم خلک ورته په پښتو کې گاڼه وایي. گا گاڼه. گا گاڼه. اوس نو درس مو پوره شه. یوه صفحه به تاسو د کاف الف کا، یوه صفحه به د کاف الف گا، یوه صفحه به د 14 عدد نه په پښتو او یوه صفحه به د 14 عدد نه په انګلیسي ولیکئ او تلفظ به یې هم د ځان سره تکرار کړئ. کاف الف کا، گاف الف گا. او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو ټول درسونه منظم وګورئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای پامان.